د عمرونو له اوږدې ستومانۍ وروسته نن شیطان په خوب ویده دی او خوب ویني د دریم جهاني جنگ په نتیجه کې مخ د مځکې په سرو وینو خړوب ویني د روښان عصر انسان پر خاورو باندې زخم او ککړ په ذهب ویني چلیدلې په ډیر زور نوي وسلې دي رانسکوري دي د هسکو غرونو څوکي هیڅ وجود یې سلامت پرې ایښی نه دی هر ساداره د جهان دوی نوکی یو پر بل باندې داسې غورځولي د انسان غوښې مغزه پوست او هډوکي چې په هیڅ توګه یې نسي معلومېدلی دا درک چې سر د چا دی لاس د چا دی د سرو وینو او سپیرو خاورو په منځ کې تار په تار تڼۍ لباس د چا دی د بېروحه بدنونو په انبار کې لاندې مړی د چا پروت دی پاس د چا دی د نظر تر حده ښکاري غوښې بدبویي څپې ورڅخه پاڅي ډلې شیطانان وایي سندرې د انسان پر اندامونو باندې ناڅي پرېتوکي په حقارت خیرنې ناړي لعنتونه یې له شونډو څخه څاڅي دنیاګۍ د یوه خوړین زخم په څیر ده په سرو وینو او په زغو باندې ډکه غرونه نحسوت هر طرف ته خور دی د مرګي حکمراني د تر فلکه د رحمت پرشتې ناستې دي بېوسه دي کاسرې نن د هر چا له کومکه خدای دا ټوله تباهي له عرشه ویني هیڅ یو شی نیام نه دی له نظره ور یادېږي تللي ورځې تیر وختونه چې یوه شړه شیطان له خپله دره مخ لړلی د لعنت په تورو خیرو لاس ختلي له جنت او له کوثره